مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده هجرت واقعات بيانول أو بياموول خلاله الله تعالى عنها قسم دي كموسى ابن عمران راغلي واي تابا داس تكبير نواي ويل عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه ويل صلى الله عليه واله وسلم دا شيري او موسى ورونه دي ترڅو چې د پیغمبرانو څخه یو نفر د مکه مکرمه د شت خاطر حالي افسوس دغه ذکر شوی بیتونه ویل خلق دغه आवाज اورید ابن سلام رضي الله تعالى عنه ويل هغه ټول علامات چې د نبی اخر زمان په باره مکه مکرمه کې ذکر شوی دي هغه ټول په دې کې موجود دي الله تعالی عنه سلام رضی الله تعالی عنه په تلوار د بني نجار او منطقه ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې داسې پوښتنې وکړې چې جواب یې بل نبی څخه او بل چاته نور کوم وخت چې صحیح جوابونه واورېده پر هغه ځای او په هغه ساعت ایمان ورکړي عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه هغه اول يهودي دي چې په اسلام مشرک کیږي او بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توول يا رسول الله حکم وخت چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره مخامخ قوم دي د مخه تر دې چې تاسو ما په باره کې پښتنه ځنی وکړه او یا نفر ما په اسلام خبر سو ستا په حضور کې پر ما بهتان او تهمتونه وایي نو د مخه تر دې چې زما د اسلام خبر نشر سي چې د امن او سلامتیا په شان وغواړه او د دوی څخه زما په باره کې پښتنه عدل او انصاف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم يهود را وغوښته او عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دالته په یو خونه کې پټ الله علیه و آله وسلم خبر معلوم راغله او من رصد ارهاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی اسلام ته دعوت کړه دا فی اعلان کړه انکار کوي امن او سلامتیا په اسلام نه قبلوي چې دنیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبد الله ابن سلام مبارک پښتنه دی نو چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې کوم مقام او درجه لري يهود ویل هغه په مشکل وی عالم او د لوی عالم زوی زموږ سردار او د سردار زوی دی په مشکل د او لوی مقام خاوند دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که هغه ایمان راوړي یا تاسو څه وایاست د شام څخه يهود ویل الله دې د دې کار څخه وساتي رسول الله صلی الله علیه و آله او تکرار صدیق رضی الله عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا پټ ځای څخه راووتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا دین حق دی مگر يهودو صلی الله علیه و آله وسلم دې په مشکل کې عقل درواغجن او جاهل دي او د دنیا منورې مسلمانان نه پوهېږي دغه د يهودو غدر او خیانت دي او بل دا چې وخت د مخه اقرار کاوه چې عبد الله په مشکل عالم مشر او شریف دی مگر چې ویل د خبره د دوی په نفع او فائدہ نه ده
دلته نو بالکل حال نور معلومېدی چې کله او وفا او وعده نه لري. نو د مدینې منورې مسلمانانو څه کوي؟ اليهود ليس لهم العهود. دا هغه اول تجربه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته د مدینې منورې د داخلېدو په اول ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او درجه موږ د نوې ټولنې د جوړېدو لپاره د مشکلاتو خبرې کوو نور خلکو ته ورښکاره او دغه ذکر شوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په زړه کې څونه ځای لري. مشرکانو هغه راوتلو کې او يهودو مشکلات هغه مشکلات و چې د داخله څخه متوجه مګر د خارجه څخه هغه شایعات و چې د مسلمانانو ضد بلکې علاوه او د اسلام دشمن و. هغه حاکم او امیر هم دي د لسو کلو راهیسې ټول مسلمانان هغه چې مسلمانان د دوی تر لاس لاندې و د عذاب ټوله طریقې کوهل او تکول و که عذابونه او عذابونه و د مدینې منورې کلوژې او مقاطعې هم روحي ټوله یې استعمال کړي. هغه به هم راوړل چې مسلمانان د مدینې منورې ته هجرت وکړي. ځکه د ټوله مدینې منورې لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتګ یو کورونه کمالونه او حیوانات ټوله غصب او مصادره کړل او پر هغه او د دوی د شنو او اولادو په مابین کې جلاوالي راوست. رسول الله صلی الله علیه و آله کسانو چې قدرت پیدا کړی هغه بندیان کړ او عذابونه یې ورکول. د مکې مکرمې ولارې ته کتل بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي دعوت خاوند و د وژلو اراده هم وکړه چې د بعثت چې د علیه الصلاة والسلام او د دعوت ټول د بین یوسف او دغه کال او دغه د سیسه د عمل کولو لپاره او د ټول طاقت استعمال بس دغه ټول عذاب او آزارو چې مسلمانانو وداسم ذکر ته هجرت وکړي چې د دوی څخه 1500 کیلومتره لري و. بیا یې په سیاسي عمل لاس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت په عربو کې دیني او دنیوي صدارت او ریاست درلود. اوله د محرم ځکه دوی د حرم اوسېدونکي او د بیت الله شریف تصرف د دوی په لاس کې د منزلو په نو یو د جزیره العرب نور مشرکان د اهل مدینه پر ضد وپارول د ربيع الاول تر داسې اندازې چې مدینه منوره د شدید مقاطعې په حالت کې نبوي و منطقې ته واردات لږ شو د ربيع الاول او هلته د مهاجرو مسلمانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدی. صلی الله علیه و آله وسلم دا معلومه خبره وه چې د مکې مکرمې د طاغي مشرکانو او د مسلمانانو په مابین کې د نوي یا د هجرت په وطن کې جنګي حالت برقرار و او دا د مسلمانانو حق و چې د مکې مکرمې د طاغیانو مالونه مصادره کړي او واخلي لکه څرنګه چې هغو د دوی مالونه مصادره کړي او اخیستي وه کوم وخت چې دوی کورو ته ورسېدل هغسې عذابونه تیر کړي لکه پر دوی چې تیر کړي وه او د هغو د ژوند په لار کې هغسې مشاکل پیدا کړي لکه دوی ته چې پیدا کړي وه کاسه په کاسه ورکړي. دا هم د دې دپاره چې دغه کفار د مسلمانانو د نیستي کولو قدرت ونه لري او د دوی د اسلامي دعوت د مخنیوي وسایل د لاسه ووځي. دا هغه قضیه او مشکلات و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو رسول او لارښوونکي د یو امام او قائد په صفت ورسره مخامخ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول او رهبر په صفت په مدینه منوره کې دغه وظایف انجام او هر قوم ته د رحمت او شفقت بلکې یا شدت او عذاب څخه هغه ورکړ چې د هغه شی مستحق او لائق او په دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت پر شدت غالب تر څو چې په لورو کلو کې امریت او اداره او اسلام او مسلمانانو ته راوګرځي ویونکي یا اوریدونکي به دغه کیفیت راتلونکي بیان کې په ښکاره سره وویني څرنګه چې موږ اوس د هجرت د شروع واقعات بیانوو. نو یوه واقعه دا وه چې د هجرت په شروع او ابتدا کې د انصارو د مشرانو څخه یو مشر چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات. دا هغه څوک دی چې تر هجرت د مخه د جمعې اول منځ د ده رضی الله تعالی عنه په کور کې ادا سو او د دغه منځه خطبه هم د رضی الله تعالی عنه وویل. نو د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات د هغه لویو واقعو څخه دی چې د هجرت
په شروع کې پیښ شوی رسول الله صلی الله علیه و سلم د وحی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته نفر ولېږي چې د مکه مکرمه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ راوړي تر دغه وخت د هجرت څلور میاشتې تېرې شوې او په دغه څلورو میاشتو کې په ټولو مسلمانانو کې هیڅ داسې نر کوچنی نه پیدا شوی چې ژوندی دې پاتې شي جبريل او صالح مسلمانانو کې چې به هر نر کوچنی وزېږي مړ بس ملائکه ټول نوي کوچنیان چې پیدا کېده یا به انجونی وي یا به مړ کېده کوم وخت چې مسلمانانو یهودو آواز واچوه چې موږ په مسلمانانو سحر کړی چې د دوی به هیڅ نر کوچنی نه پاتې کېږي او په دې طریقه سره د مسلمانانو شهید ابن عوف مشران به قرار مري او دا او نوې کوچنی به نه پیدا کېږي دوشنبه ورځ و چې د مدینه منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نيستي کېدو سبب ګرځي او رښتیا هم په مسلمانانو کې څلور میاشتې هر لپسې داسې نر کوچنی نسو پیدا معلومیږي چې ژوندی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې پوره او کامل ښار او په سوو کورونه او په څلورو میاشتو کې د نر کوچنی نه پیدا کېده ډېر عجیب تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عمر چې خلکو د یهودو دغه آواز ومنل چې رښتیا یې سحر کړی چې کم یو رسول الله په دنیا کې به داسې ښار نه وي چې په څلورو میاشتو کې نر کوچنی نسو پیدا مګر په مدینه منوره کې دا واقعیت پیښ شو نو ځکه خلکو دغه آوازه رښتیا وبلله تر څو چې رسول الله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور په داسې حال کې مدینه منوره ته راغله چې د حمل اخري میاشت مدینه منوره ټول خلک د رسول الله صلی الله علیه و آله تعالی عنه استقبال او زبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه صفیه بنت عبد المطلب پر مدینه منوره نو راغله نو اوس چې اسماء رضی الله تعالی عنها مدینه منوره ته راغله حامله او د حمل اخري میاشت او لږ موده وروسته زوی پیدا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زبیر رضی الله تعالی عنه دی او مرهم ابن الهدم په کور اسماء رضی الله تعالی عنها چې عبد الله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولي په مسلمانانو کې نر کوچنی پیدا کیږي او نمرې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر خوشاله مسجد جوړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارکه خوله کې خرما وژول او بیا یې د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنه کې په مدینه منوره کې نو هغه اول شی د مسجد جوړول چې د عبد الله نسته ورغلی اسلام کې د مسجد د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه دی بلکې د عبد الله په ولادت او ژوندۍ پاتې کېدو مسلمانان ډېر خوشاله شول مسجد د ډېر خوشالۍ څخه عبد الله پر سر وګرځاوه د جنگ او جهاد مسلمانانو د مدینه منورې په لارو او جوړولو مرکز د خوشالۍ مظاهره وکړه د مهمو او په لوړ اواز تکبیرونه ویل الله اکبر الله اکبر د کور مسلمانانو دا ټول د نر کوچني د پیدا کېدو په سبب چې مسلمانانو د لپاره عام او د خوشالۍ ځای دا و چې د يهودو هغه د سحر اوازه هم په ماته سو او دغه د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پیدا کېدل د مسلمانانو په تاریخ کې لو فتح بلل کېږي مسجد قباء عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د ولادت ورځ لیدل د آیات کې چې په هغه ورځ صحابه کرامو د زیږیدو په سبب تکبیرونه ویل او بیا یې د رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ هم ولیدل چې د حجاج بن يوسف الثقفي لشکر شهید او هو هم تكبير واحد نو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه واي دا عبد الله ابن زبير د پیدا کېدو ورځ ولیده او بیا د شهادت ورځ ولیده قسم په الله هغه کسان چې د ولادت په ورځ تکبیر وایي تر هغو کسانو ښه او بهتر چې د شهادت په ورځ تکبیر وایي چې خپل ځانونه د ولادت په ورځ صحابه کرامو تکبیر وایي او الله عز وجل د شهادت په ورځ د حجاج یاغي او باغي لشکرو تکبیر وایي او د خټو مسجد وو او په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه او په لږ وخت کې جوړ دغه یو څه واقعات ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي لپاره درته بیان کړم
موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ د هجرت په اول کال د ربيع الاول د میاشتې په 12 تاریخ چې د میلادي 622 کال د سپتمبر د میاشتې د 19 تاریخ سره برابر و په مدینه منوره کې د بني نجار په منطقه کې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور مخ د خپل کوشش څخه شته چې دا د جمعې ورځ او وی فرمایي نو یو بني ان شاء الله چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم ماګان حال ولېږي او بیا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه وکور ته ولاړی رسول الله او اول هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په عمل کولو شروع وکړ چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې شهر ته چوکسوي و د مسجد جوړول د منورې پر طرف او دغه ځکه یې د هغه د مالکانو څخه چې دوه یتیم هلوکان و رانیو د مدینه منورې خلقو او د مسجد د جوړولو په کار کې خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې مونږ کړی دی چې خشبه او د بر بیا نقلولې او دغه په کار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک د صحابه کرامو نشاط او احساسات ذاتول او دغه د جمعې اول داسې اندازې چې یو دغه شعر هم ووایي لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المفضل يعني كمش كشينو او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كار كبير دغه ناسته زموږ د پاره ګمراه کوونکی کار دی نو بیا به او دغه ځکه چې خرابم زکوه نو دا په هغه کې د مشرکانو په باندې قبرونه دغه عادت ته مجبور شوري کندي وي او هلته د خرما درختي وي او د غرقد درخت پکښه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د مشرکانو قبرونه وکیندل شو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه هغه کندي اواري او سدس رضی الله تعالی عنه په خرما او غرقد درختي پلوکرس وي او اوس دغه وخت قبله علیه و آله وسلم و طرف د مسجد د پایو دیوالونه په ډبرو پورته او نور دیوالونه په خوشتو او خټو پورته چاته د خرما په شاهو پټ کړل د جمعې د مابین عمودونه د خرما د درخت د تنو څخه ورکړل کې د سالم ابن عوف پرځکه شګي او ریګ اواز د جمعې په دغه منځ کې مسجد ته د دروازې ورکول شو او د مسجد اوږدوالی 10 ذراع صلی الله علیه وسلم دغونه یا تدغه لږ کم هغه اولینه د مسجد وڅنګ یا بغل ته صلی الله علیه وسلم کوټه یا حجره جوړ کړي اسلام چې سرونه په شاخلو او د خرما په بلګو صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات او حجره وي او دغه ځای کوم وخت چې دغه او حجره بنا پورته او کامل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور څخه او دغه ورځ څخه حجرو ته ورنقل او دا مهم درته وویل چې مسجد یوازې د لمانځه د ادا کولو ځای نه خو نن ورځ بلکې یوه مدرسه یا پوهنتون هم ورته ویل کېږي چې مسلمانانو هلته اسلامي تعلیمات او توجیهات زده کول او مسجد د هغه مجلسو ځای و چې هلته هغه مختلفې قبیلې پخلا کېدې کوم چې د جاهلیت د وختو څخه نفرت او نزاع جنګ او جدل په مابین کې پاته و او مسجد د اسلامي شؤونو د ادارې ځای او هلوکان او مسجد رسول الله صلی الله علیه و هلته مشورتي او تنفیذي مجلسونه کېده او لوړ اواز پر دې ټولو سربېره مسجد د هغو کسانو د استوګنې کور هم و چې فقیر مهاجر و چې یې کور درلودی نه اهل یا اولاد درلودی نه قوم او د هجرت په اول کال کې د لمانځه د رکعاتو د زیاتوالي وحي نازل المدینه لمانځه په متعلق درې مرحلې تېرې سوي دي په اوله مرحله کې المنځ اختیاري و فرض نه هر چا چې به هر وخت هر څونه المنځ کاوه د ده خوښ هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق والمانځه ته رابلل او تشویقول خو فرض نه اختیاري و بېله د شپې د لمانځه څخه چې دغه د شپې لمونځ د یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا په نزول سره اول یوازې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرض سو او بیا وروسته پر مسلمانانو هم فرض سو مګر نور منځونه تر اسراء او معراج پورې نه و فرض خو په معراج کې 5 منځونه فرض سو
هو د مخ مسلمانانو لمنځونه کول خو فرض نه و او بیا په معراج کې پنځه لمنځونه پر ټولو مسلمانانو فرض خو ټول لمنځونه دوه رکعات سهار ماپښین مازدیګر ماښام ماخستن ټول دوه رکعات او مسلمانانو هم تر هجرت پورې دوه رکعات لمونځ کاوه خو د هجرت په اول کال کې په ماپښین مازدیګر ماښام او ماخستن کې زیاتول وشو او د سهار لمونځ پر هغه خپل حال دوه رکعات پاتې شو او تر دغه وخته اذان هم نو خلق د لمانځه دپاره بې له کومې علامې او غږه راټولېده خلقو به په خپل فکر وخت سنجاوه او د لمانځه د ادا کولو دپاره به په مسجد کې سره یوځای کېده نو د هجرت په اول وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د داسې شي په باره کې فکر کاوه چې په هغه سره خلق خبر سي چې وخت د لمانځه دی او په دې باره کې د صحابه کرامو سره مشوره وکړه ځینو ویل چې بوق یعنی تولي به پیدا کړو دا یې نسوه خوښه ځکه یهودو دغه تولي استعمالول او چا بیا ویل چې ناقوس یعنی سرنا به پیدا کړو دا یې هم نسوه خوښه ځکه سرنا بیا نصاراو استعمالول خو په دغه ورځ پر کوم خاص شي اتفاق ونسو او سره ولاړ یو صحابي چې نوم یې عبدالله ابن زید خوب ولید ویې لیدل چې یو سړی چې زرغونه کالي یې اغوستي دي یوه سرنا ورسره ده عبدالله ورته ویل سړی دا سرنا نه خرڅوې هغه ویل څه پکوې عبدالله ویل موږ د لمانځه دپاره خلق په خبروو سړي ویل تر دغه ښه شی در وښیه عبدالله ویل هو سړي ویل هر وخت چې د لمانځه وخت سو په لوړ اواز سره وایاست أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح عبدالله ابن زید چې د خوبه راویښ سو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی مدینه منورې ته داخل شو پر هر کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او بلال رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او شدی سره پاتې سي په دغه کې مشتل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه تعلیم دی چې اذان باید هغه څوک وکړي چې اواز یې ښه او لوړ وي نو مؤذن باید د ښه اواز خاوند وي ځکه خوب عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه لیدلی و او رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته وویل چې اذان دې بلال وکړي اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه لوړ مسجد ته وختي او اذان کوي په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب راویښ د په کور کې په دغه وخت کې رضی الله تعالی عنه هم دغه هر کور چې اذان پکښي و نو ژر ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته ورغلی یا رسول الله والله ما دغه شی ته نه دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل د خبرتیا لپاره دغه ښه او بهتر شی دی. دا د الله جل جلاله د طرفه امر کوي هم نازل چې اذان یې ثابت او قایم غني د پاره دا دغه اذان د مشروعیت قصه چې هر ورځ 15 واره د دنیا په آفاقو کې پورته کیږي او د عالم الوجود ټول اطراف پریږدي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د جمع کېدو الفت او محبت لپاره مسجد جوړ کړ. دغه رنګ یو بل کار هم وکړ چې د تاریخ په اوږدو کې ځلانده او روښانه کار هر کله چې براغله خلق د مهاجرینو او انصارو په مابین کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل دا خو ته معلومه ده چې مهاجرین وهغه مسلمانانو ته ویل کېږي چې د مکې مکرمې څخه د مدینې منورې ته هجرت کړی او انصار د مدینې منورې هغه مسلمانان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام او مهاجرینو کومک او نصرت کوي. نه ځنې کښته کېږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په کور کې د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي جوړه کړه. پر دغه مبارک او مشرف دغه وخت کې او په دغه کور کې ټول نیمه نفر موجود و چې نیمه مهاجرین و او نیمه انصار صلی الله علیه و آله وسلم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر یو د انصار او یو د مهاجرینو څخه سرغړونه سو د بنی نجار د کورو سره و چې د انصارو څخه هر نفر عز وجل د مهاجرینو یو نفر د ځان لپاره اختیار کړي او د ځان ورور دی او هر ورور دی چې د خپل مرګ څخه د خپل ورور د هغه میراث والسلام نزل الارحام دوی مکرم کې یعنی هغه اقرباو ته میراث نه رسیږي بلکې د اوسنی ورګلوي دوی په میراث کې شریک وي او دغه د میراث ورولو حکم د بدر تر غزا پورې دوام درلود. راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول نازل شو چې د سوره الانفال په 15 نمبر آیات کې فرمایي الله صلی الله علیه و آله وسلم بعضهم اولى ببعض نو برته د میراث حکم وهغه خپل اقرباو ته ورګرځېدو او دا کار په دې سبب چې هغه د جاهلیت قومي عصبیت د بین ولارس یعنی سړی د خپل سامان نسب او وطن فرق او اختلاف الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام خلق د تعلق او دوستۍ سبب وګرځي انصاری رضی الله تعالی عنه او هیڅ چاته نسی ورنږدې کېدلای بین خپل اخلاق او تقوا رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه یو نافذ او عملی عقد وګرځاو نه فقط د هغه خبره چې خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمل هیڅ اثر نه ځکه د چا ده په دغه ورورګلوي کې الفت او محبت یتیمانو ده قرباني او صداقت او متصالح مهاجرین خپل وطن خپل کورونه او خپل مالونه پریږدي حتی د مدینه منورې د ژوند او خلق سره هم نابلد دي نو چاره نسته چې یو نفر یې مسؤلیت کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مهاجرینو او انصارو په مابین کې فورا واقعي ورورګلوي شروع او د مځکې قیامت امام بخاری رحمه الله روایت کوي کوم وخت چې مهاجرین مدینه منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي برقرار کړه. مدینه منورې کې دغه ابن ربيع رضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې د مهاجرینو څخه دی ورورګلوي اختیار کړ. دا مسعد رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ته وویل دمځکه پر انصارو کې زه د ډیر مال خاوندم نو زما مال پر دوه حصو ویشم او زه دوه شدي لرم پکښې وګوره هر یوه چې دې خوښوي زه به یې طلاق کړم چې عده یې تېره شوه ته په نکاح مهاجرینو د دې مسئلې څخه د ځان په ګټه کار نه اخیستی بلکې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وویل وروره د مسجد نبوي او مال کې الله برکت در واچوي ما ته صرف ستاسو بازار راوښیه ستاسو بازار چیرې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پیسې نه درلودې مګر په اقتصاد او کاروبار الله عز وجل برکت پریشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عبدالرحمن ابن عوف انصاری رضی الله تعالی عنه هم بغټه وکي سکونت کوم وخت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وفات
پاته مال یې د سرو زرو 8 میلیونه دینار لکه اوس چې یو سړی 8 میلیونه پهلوي ولري ایوب رضی الله تعالی عنہ بازار راوښی یا رسول الله د بني قینقاع بازار یې وروښو کوم وخت چې د بازار څخه راغلی یو څه پنیر او غوړي ورسره اخیستي صلی الله دا علیه د اولې ورځې ګټه ورته وویل یا نو هر ورځ بازار ته خلق راځي نو ما او خلق ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته په شو او پښنی کالو کې ورغلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته قبول څه پیښه هلته د مسجد د ویل واده وکړي شروع وسو ول څو مہر دی ورکړي ټول اصحاب کرام ما د مندکی پر اندازه سره د اول ورځ څخه امام بخاری رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړي چې انصار ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله زموږ د ورونو په مابین کې دغه د خرما و درخت راوویش سبحان الله واستعمركم فيها دورور يعني د اول ورځ څخه خپل مالونه ورسره تقسیموي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اباجدو طلب څخه کوي بیانو انصار او مهاجرینو ته وویل چې تاسو زموږ سره د باغو په کار کې کومک کوي او موږ به د باغو په حاصلاتو کې راسره شریکان او فوري شروع مهاجرینو وویل خوښ او قبول جوړولو په وخت کې صحابه دغه حالات د انصار پر هغه ډېر مهرباني دلالت کوي چې د خپل مهاجر ورونو سره عيش الاخره بالمقابل مهاجر مسلمانان د انصار و دغه کرم ته د پوره تقدیر او احترام په سترګو کتل او دغه د دوی اخلاص د ځان په ګټه نه استعمالوه کار خو سره کاوه مگر د دوی د مالو څخه فقط دونه اخسته شپه په تیرېده اللهم لا عيش الا عيش صلى الله عليه واله وسلم د طرف څخه دغه ورودلوي یو فضل پوری حکمت او حکیمانه سیاست الله صلی الله علیه واله وسلم هغه مشکلات لپاره چې مسلمانان ورسره مخامخ ډېر ښه حل او مناسبه لار لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه واله وسلم د مسلمانانو په مابین کې دغه ورورګلوي برقرار کړ د غرنګ د مدینه منورې اوسیدونکو د پاره یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ته موږ چې دغه احکامات ته موږ په اوسنی اصطلاح د نوي اسلامي دولت لپاره قانون اساسي صلی الله علیه وسلم غوښته دا شعارنامه یا قانون چې په هغه سره د جاهلیت رواجونه او قبیلوي اختلافات لري او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوي دولت لپاره داخلي او خارجي نظام کښښاولی په دې قانون کې داسې ماده وي چې د اسلامي دولت د افرادو په خپل مابیني علاقاتو پورې تعلق درلود دا علیه الصلاة والسلام نو خارجي خلکو یا قبیلو سره په علاقاتو پورې تعلق درلود یعنی داخلي او خارجي سیاست دواړه پکښ ځای شوی وو نو دغه د مسجد په کار کې قانون مسلمانانو شعر وایي مهمه ماده د بیان الصلاة والسلام اول هم ورسره وایي یا اوله ماده جبه به د شعر مسلمانان د دعا او طرف کده قریش څخه وي کله مدینه منورې د اوسیدونکو څخه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی سره یو ځای کیږي او د دوی په ملګرتیا جهاد کوي دا ټول د نور خلقو څخه جلا ځان ته یو امت دی په کار کولو کې ډېر کوشش کاوه دغه ټول مسلمانان د قبیلوي اختلاف سره کار کوي په خپل مابین کې کومک سره کوي او د خپل بندي یا بنديانو د خلاصولو لپاره په عدل او احسان سره فدیه ورکوي عمار ابن یاسر رضی الله تعالی مسلمانان په خپل مابین کې یو پوروړی یا غریب عیالدار نه پریږدي چې د سره کومک ونکي یا د بندي فدیه نکي برابر په دغه ورځ ودته د خیر دعا مسلمانان ټول هغه چاته یو لاس دی چې پر دوی ظلم او تجاوز کوي یا په دوی کې فساد او ګناه نشروي افسوس هم دغه څوک په دوی کې د یو چا اولاد وي پنځم یو مسلمان به بل مسلمان د کافر په بدله کې نه وژني او نه به د کافر سره د مسلمان په مقابل کې کومک کیږي شپږم د کفارو سره په فی سبیل الله جنگ او جهاد کې د مسلمانانو صلح په پوره اتفاق او اتحاد داسې نشي کېدلی چې ځینې مسلمانان په انفرادي ډول صلح ورسره وکړي ځکه د علیه الصلاة والسلام د استوګنې چې په دغه عهدنامه اقرار کوي او ویې مني پر الله او د آخرت پر ورځ
ایمان ولري دا نه ده ورته روا چې د یو کافر نصرت او کومک وکړي یا ځای ورکړي که کومک وکړي یا یې ځای ورکړي د قیامت په ورځ پر هغه د الله غضب او لعنت دی او د ده څخه هېڅ شی نه قبلول کېږي څرنګه چې د مدینې منورې ځینې یهود د مسلمانانو سره په دغه معاهده کې شامل او داخل سول نو اوس یو څه مادې د هغو په باره کې یعنی اتمه ماده یهود د بني عوف په دغه عهدنامه کې د مسلمانانو سره یو ځای د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی بې له هغو کسانو څخه چې ظلم یا یوه ګناه وکړي هغه څوک بې له خپله ځانه او خپلې کورنۍ څخه بل څوک نه هلاک کړي نه هم یهود د خپل نفقې مسؤله دي او مسلمانان د خپل نفقې او دوی یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې د دغه عهدنامې پر افرادو تجاوز او تېری کوي او موږ لوړ یو دا نه ده صحیح د دغه عهدنامې د منونکو په مابین کې که کوم داسې اختلاف یا قضیه پیښه شوه چې د هغه په نتیجه کې د فساد او فتنې ډېره هغه موضوع والله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته راجع کیږي هر څه چې ایوب رضی الله تعالی عنہ هغه سره فیصله کیږي موږ د شپې خواړه تیار او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر څوک چې په مدینه منوره کې هم په امان دي او که تر مدینه منورې د باندې ولاړ شي هم په امان دي هغه د علیه الصلاۃ والسلام نور ماده هم درلود خدای زموږ د بحث لپاره مهمه ماده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅوک حق نه لري چې تر مدینې منورې د باندې د چا سره اتفاق او قرارداد نه یهودو او نه د مدینې منورې نور مشرانو ته دا اجازه شته چې د خارجي خلکو سره تعهد یا اتفاق او پلان د ترتیب قربان وي فقط پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې تعلق وهلو یعنی یو اثر ولدي او د یو چا د بل چا سره دعوه یا یې حق ورسره رجوع به د اسلام او مسلمانانو و قانون ته کېږي په مدینه منوره کې بې له اسلامه بل قانون نه چلیږي رسول الله او د قریشو په باره کې معامله ډېره شدیده وه هغه داسې که چیرې د قریشو د کفارو څخه یو څوک دلته راسي نه به ځای ورکول کېږي او نه به ساتل کېږي په مدینه منوره کې هیڅ کله کافر قریش نه پرېښول کېږي د دغه امر څخه داسې معلومېده چې دا د قریشو پر ضد د جنګ اعلان چې د هغو سره نه صلح شته نه ګډ ژوند کول دا هغه قانون و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په الهي وحی سره شیخ رسول الله صلی الله علیه و وسلم او بیا د مسلمانانو او همسایه یهودو په مابین کې متفق علیه د ژوند عملي قانون وګرځېدی علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځکه کې دی اسلامي حکم او شریعت جاری سي ترڅو چې په دغه قانون چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تشریع عمل ونیسي ځکه چې په عین وخت د شریعه احکام او حکم هم داسې دي لکه دغه قانون د مکې مکرمه په شهر کې بغیر قانون د اسلام پر عدالت چلامانت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره د ژوند کولو څونه عادلانه ماده کښښول که په دغه مادو د یهودو د طرفه عمل سوی وای دا ممکنه وه چې د مسلمانانو او یهودو ژوند ته شیخ خوږې میوې راوړي وای خو بدبختانه وکفیت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پس له دوه او خیانت تبعات کاذبه د مدینه منوره ورسته هغه ماده چې په دغه احکام کې لیکل شوی صلی الله علیه و آله وسلم لازم کړی وي ماتې کړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره قسم خیانتونه وکړه هغه چې په ان شاء الله په مناسب ځایونو کې به تفصیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حکمت او په دغه پوهې سره د نوې ټولنې دپاره دغه قوانین کښښول خو دغه ظاهري قوانین اصلا د هغه معانیو یو اثر و چې محرم او جلیل القدر اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت او ملګرتیا کې حاصل کړي وه
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خپل اصحاب کرام د مخه تر دې په تعلیم او تربیه د نفسو په پاکوالي د ښو اخلاقو په عملي کولو د ورورګلوۍ او محبت د مجد او شرف د طاعت او عبادت عنها مؤدبه کړي وه چې د ابي العاص زوجه چې دلته د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یو څه هغه اقوال یا لارښوونې رانقل چې خپلو متابعینو یا پیروانو ته یې په ښه ژوند د حاصلولو دپاره فرمایلي دي یو خو به موږ د خپل رهبر او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دغه ارشادات د خپل ژوند سره مشت وګرځوو او بل بمو دغه جاهلانو او گمراهانو لږ رد ویلي وي کم چې د پخوا څخه تر اوسه پورې پر هغه عظیم الشان جناب او د الله جل جلاله پر رالیږل سوي رسول صلی الله علیه وآله وسلم بې ځایه او ناوړه نومونه یا القاب اږدي او وروسته به د خدا متل موږ ته د پخوا څخه را معلوم دي چې وایي د سپي په خوله دریاب نه مردارېږي او یا وایي د سپو غپا و اسمان ته نه منورې یوه تبه درلوده تاسې و دغه راتلونکو لارښوونو ته په غور او دقت سره متوجه سئ پس له اورېدلو یا ویلو به قضاوت و تاسې ته در پرېږدم تاسې به د ډنمارک د ګاودارانو یا د ثقافت او تمدن د هغه پروفیسرانو چې د سپو او بزوګانو سره ښځې ودوي یا د بشر د حقوقو د هغه ټیکهدارانو چې په یوه وار پوره او کامل وطنونه د ښځو او کوچنیانو سپین ږیرو او ځوانانو سره خرابوي او انسانان یې په بېرحمانه قتل سره وژني او په دغه حال مې خبر کړي یا یې په هغه بندیخانو کې اچوي چې انسانیت په شرمېږي ویل الهي هغه تهمتي القاب به هم اورېدلي وي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته نسبت محبت د دغه لارښوونو تر اورېدلو وروسته قضاوت هم تاسې وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړه چې کم اسلام خیر او بهتر دی د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل چې خلکو ته ډوډۍ ورکوي او هر چاته کې پیژنې کې نه پیژنې سلام ور اچوي د مکې مکرمه د دعوت سلام رضی الله تعالی عنه چې په اصل کې يهودي وو او بیا مسلمان شو دلته د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مدینه منوره ته راغلی زه ورغلم کوم وخت چې مې د ده علیه الصلاة والسلام مخ ولیدی زه پوه شوم چې دا مخ د درواغجن مخ نه دی د هجرت او اوله خبره چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل هغه دا وه حبشې ته هجرت خلکو په خپل مابین کې سلام نشر کړي یعنی که څوک پیژنې کې نه پیژنې سلام ور واچو چې الله جل جلاله تاسې پوهېږئ چې د سلام ویلو څه مقصد او څه معنا ده دا چې ته د اول وار دپاره د یو چا سره مخامخ سې او د ده دپاره د الله عز وجل څخه د سلامتیا غوښتنه کوې ورته ووایې چې پر تا دې سلامتیا وي ایا دا ممکنه ده چې ته دې هغه ته تکلیف ورکړې هېڅکله نه لري دا د اسلامي واقعي او صادق سلام مفهوم او مقصد او هغه مقابل طرف هم په عین لطف او اطمینان و تا ته دغه سلامتیا وغواړي دلته به څونه حب او همکاری پیدا شي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ایها الناس افشوا السلام پکول کې د الله خپل ما بینو کې سلام نشته واطعموا الطعام هغه چې په سالمه عقیده ډوډۍ ورکوي وصلوا الارحام او د اقرباو سره دوستي او همدردي کوي وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې چې خلک بدوي تاسو لمونځ کوئ تدخلوا الجنة بسلام فسلامتیا سره به جنت ته داخل شئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د ده همسایه د ده د آزارو څخه نه وي په امان هغه جنت ته نه داخلېږي نو ته فکر وکړه چې زه ستا همسایه یم او ته زما او دا د اسلام امر چې دوی نن ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د ده د لاس او ژبې د آزار څخه سالم پاتې سي یعنی د ده د هره شر څخه په امان وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ټول مؤمنان لکه یو سړی یا ټول مؤمنان د یوه سړي په مثال دي که د یو چا سترګه خوږېده ټوله بدن یې په تکلیف وي که یې سر خوږېدی ټوله جسم یې په تکلیف وي
یعنی که په مسلمانانو کې یو ځای د مشکل پیښ وو ټول باید په خوښ او ټول د تکلیف د لري کولو لپاره کوشش وکړي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي مؤمن د مؤمن د پاره داسې مثال لري لکه د دیواله خشت یو په بل ټینګیږي او په پښتو کې متل دی وایي کتا ویل چې زه او ما ویل چې زه نه به تاریخ نه به زه کتا ویل چې ته او ما ویل چې ته هم به زه هم به ته الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو د بل سره بغض مکوئ حسد مسره کوي د سیسه مسره جوړوي او د الله عز وجل بندگان ورونه او وطن او مسلمان ته نه دروا چې د بل مسلمان ورو سره تر دغه مرحله کې خبرې بندي ټول شیان د لاس رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان ورور دی و مدینه ظلم ورسره کوي او نه دشمن ته تسلیموي هجرت او هر هغه څوک چې د خپل ورور د حاجت په اجرا کولو کې الله عز وجل د حاجت کولو کچا د یو مسلمان څخه یو تکلیف لري په اصطلاح الله عز وجل د قیامت د ورځې د تکالیف څخه په حقیقت د څخه یو تکلیف لري کې د وطن کچا د یو مسلمان پرده وکړه الله عز وجل د قیامت په ورځ د پرده وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پر هغه چا رحم وکړي چې په ځمکه کې دي هغه څوک پر رحم د باندې وکړي چې په اسمان کې دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک مؤمن نه دی چې ځان مړوي او څنګه همسایه وژني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان ته بد ویل فسق دی او جنگ ورسره کول کفر دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارې څخه د آزار د شي لري کول لکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه معلومیږي او د ایمان د حصو څخه یو حساب علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه اختیار د خیرات داسې فضایل یو ته بیانول چې د خلق صلی الله علیه و آله وسلم مجرد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي صدقه او خیرات ګناهونه داسې پټوي لکه اوبه چې رضی الله تعالی عنه سره د محبت دا پر غریبانو رحم سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر مسلمان کله مسلمان ته د لطوالي په وخت کې کالي ورکړه الله عز وجل د جنت کالي په وسلم څخه هر مسلمان کله مسلمان ته په لوږه کې خواړه ورکړه الله عز وجل د جنت د میوه څخه خواړه ورکړي او هر مسلمان کله مسلمان وبکي الله عز وجل صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضی کې مختوم د جنت امامت لپاره او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خپل ځانونه د دوزخ د اور څخه وساتي چې د خلقو د امامت فرما په خیرات ورسره الله تعالی عنه څخه که هغه هم ونلري او بشه په هغه حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیل پیدا کولای او نسوال کولو ته دعوت لري د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي او فرمایي کچا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ ابو بکر رضی الله تعالی عنه البته د دې افضل هغه سوالګر وته دی چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا یو شی وغواړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اصحاب وعباداته او هغه اجر او ثواب تشویقول چې د الله عز وجل سره خپل روح او مال په رسول الله او شهادات علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو معنویات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته محترم ورونو تر هغه به څنګه نه نوځي ترڅو چې زور نسم ان شاء الله تعالی پراتون کې واو سبحان ربك إن شاء الله تعالى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د تعلیم اسلام راډیو وشي نبوي احادیث
د هیلو او خوښیو څرک راغب الحور الحسان وطالبا على حبيب د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانه لري دوام ستا بنا